دوستانو نن در سره د نادیه ګل په باره کې هغه رازونه شریکوم چې نادیه ګل پټ پناه کمې کاتې کوي او په کومو طریقو پیسې پیدا کوي د هغې ویډیوګانې چې وایرل راغلي دي. له تاسو سره دغه ټول معلومات او دغه ویډیوګانې شریکوم، تر اخر را سره ویډیو وګورئ. ملګرو، نادیه ګل چې یوه ښه سندرغاړې اداکاره ده، هغې چې اداکاري پرېښې وه اوس بېرته اداکارۍ ته راغلله او ډانسونه یې هم شروع کړي دي. د هغې د مخې سره یو داسې ډانس راغلی دی چې هغه د سړو په منځ کې ګډېږي او خلکو ته غېږې ورکوي. هغه چې په نیم لباس کې ده، په تن یې صرف باډیانې دي او خېټه یې پاکه ښکاري. د هغې چې خېټه ډېره زیاته نرمه او ښایسته ده او دغه ډانس کوي او خلک بې روپۍ شیندي. هغه ولې دغه کار ته راغلله؟ هغې چې د خاوند د خپو بیماري وه او خاوند نه یې خپه کټ کړله، نو هغه نور د دغه کار نه پرېوتو. نو نادیه ګل ته مخه وزګاره شوله او هغې بیرته هر کار ته لاس واچولو، که په هغې کې سم کار وي او که غلط کار وي. د هغې چې یوه ویډیو راغلی ده چې په هغې کې لیدل کېږي چې نادیه ګل د یو هلک سره ډانس کوي. په دغه حالت کې د نادیه ګل نه کپړې هم لرې کړي او په لوس حالت کې دغه ډانس کوي او یو بل ته غېږې ورکوي، چې دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې ده. دغه خلک که ډېر هم توبه وباسي، خو بیا دغه ځای ته راشي او همدغه کارونه کوي او وایي چې زموږ ګزاره نه کېدله. که د دې نه مخکې نادیه ګل توبه ویستې وه چې زه به نور ډانسونه او اداکاري نه کوم، خو اوس بیا ډانسونو او اداکارۍ ته راغلله او دغسې ویډیوګانې وایرل کېږي چې هغه د ماشومانو د کتلو بلکل نه دي. نادیه ګل چې اوس خاوند په کور پروت دی او خدای ترېنه کټ کړې ده، خو هغه غواړي چې ډانسونه پیل کړي او فلمونو کې کار وکړي او ځان ته پیسې پیدا کړي. که د چا دغه وایرل کلیپونه په کار وي چې نادیه ګل پکې څنګه بې شرمي کړې ده او ځان یې بربنډ کړی دی، نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ، ویډیو شیر کړئ، دغه به تاسو سره ضرور شریکوو. وګورئ او خوندونه ترېنه واخلئ.